د زبیر په زړه یو ځل بیا د پریشانیو څپه راغله او د آس رفتار یې ګړندی کړ. په ختیځ افق شپې خپل تور پیڅول ورټولول. د سهار ستوري د رڼا په ټیکري کې پټ شول او لمر د وینو قبه اغوستې راپورته شو. زبیر په وروستۍ پوسته کې آس بدل کړ. له 2 میله نور مزل وروسته یې د واسط د ښار د جوماتونو منارې ولیدې. هغه په هر ګام کې د ویرې او اندېښنې په طوفانونو کې د امید ډیوې بلولې. د ښار په لویدیځه دروازه کې د خلکو ګڼه ګوڼه ولیده. زبیر د آس قبضه راکش کړه. د څو ځوانانو په اوږو یې جنازه ولیده. له آس نه پلی شو. په پښو کې د بدن د بار اوچتولو سیک نه و. بیا هم همت وکړ. له یو عرب نه یې وپوښتل: صالح چېرته دی؟ صالح چېرته اوسي؟ عرب هغه ته په سپکه وکتل او یې ویل: ته څوک یې؟ له هغه بې رحمه سره ستا څه کار دی؟ زبیر د څو ځوانانو په اوښکو لمدې سترګې ولیدې. بیا نوموړي عرب ته وکتل او په لړزېدونکي زړه یې لاس کېښود او یې ویل: له دمشق نه مې د خلیفه یو ضروري پیغام راوړی دی. عرب بیا وپوښتل: خلیفه اوس د چا د وژلو امر را لېږلی؟ زبیر په وارخطایي عرب ته وکتل او یې پوښتل: دا جنازه د چا ده؟ عرب په ځواب کې وویل: تا د سند د فاتح نوم اورېدلی و؟ د زبیر له لاسه د آس قبضه خطا شوه او له تندک نه وروسته په ځمکه راپرېوت. ډېر خلک په هغه راټول شول. یو ځوان چیغې کړې: زبیره، زبیره! او ورته رانږدې شو. د هغه سر ته کېناست او د راپهوش کولو هڅه یې وکړه. د هغه په سترګو کې اوښکې وې او په دردناکه لهجه یې ویل: زبیره جګ شه، دا عمادالدین محمد بن قاسم جنازه درومي. زبیر د بېهوښۍ په حالت کې ګړېده. محمده، زه اوس ویده کېږم، د کومې ویالې په غاړه، د کومې ګڼې ونې د یخ سوري د لاندې، او تر څو په خپله راویښ نه شم ما مه پاڅوه، ما مه پاڅوه. ځوان هغه په زوره وښوراوه او یې ویل: زبیره، زه خالد یم، ما ته وګوره. محمد لاړ، ساه یې ورکړه. د سیند لمر د واسط په خاوره کې مخ پټوي. جګ شه، خلک ستا د دوست جنازه وړي. زبیر سترګې وغړولې او په اندېښنه یې وویل: خالده، ته؟ زه چیرې یم؟ اوف، ښایي زه بېهوښه شوی یم. هغه جنازه ما ته چا ویل چې نه، هغه د محمد بن قاسم جنازه نشي کېدی. وګوره، ما د هغه د پرېښودلو فرمان راوړی. زبیر لیک راویست، خالد ته یې ورکړ. خالده، دا په بیړه صالح ته ورسوه. خالد په بې پروایي کاغذ ته وکتل او په ځمکه یې وغورځاوه. زبیر حیران خالد ته کتل. یو په عمر رسېدلی عرب ورټیټ شو. لیک یې راپورته کړ، خلاص یې کړ او ویې لوست. د امیر المؤمنین حکم و چې محمد رحمه الله په عزت او درنښت دمشق ته ور واستوي. صالح هغه په خپل سر باندې وژلی. امیر المؤمنین داسې حکم نشي ورکولی. د واسط مسلمانانو د محمد بن قاسم ارواح د انتقام چیغې وهي. تاسو څه ته ګورئ؟ راځئ زما سره. د ګڼې ګوڼې له لرې کېدو نه وروسته خالد زبیر ته د اوږې ورکولو هڅه وکړه، خو هغه وویل: زه اوس روغ یم. دواړه جګ شول، هدیرې ته ولاړل او کوم وخت چې خلکو په هدیره کې محمد بن قاسم په لحد کې کېښود او خاورې یې ورباندې اړولې، 500 تنو په شاوخوا کې ځوانانو د صالح د کور دروازه ماته کړه. ورننوتل او په ایستلو تورو پر هغه باندې ورپرېوتل.